امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه پوهو هغه یو ناشنا خبره کړې ده وایي چې موت الف عابد اهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. زر کسان چې مړه شي کنه زر او زر معمولی خلک نه دي هغه چې د الله سمه بندګي کوي د شپې تهجد د ورځې روژې ذکر او اذکار او هر قسمه عبادات کوي دا چې زر کسان مړه شي کنه دا د یو عالم د مرګ نه وړه خبره ده. یعنی یو عالم مړ شو او بل طرف ته زر څوک مړه شو زر عابدان مړه شو کومه وګټه خبره ده د عالم د ولي ځکه چې هغه پوهه و په حلالو او په حرامو باندې دا عابد چې دی د صرف یعنی خپله فایده کې لګیا دي د چا په فایده کې لګیا دي خپله فایده کې دي لکه یو سړی تهجد کوي فایده رده ده یو سړی روجې نیسي فایده رده ده یو سړی زکات ورکوي فایده رده ده خو یو عالم چې د امت ته دین ښیي نو دا خو داسې فایده ده چې ټول امت ته پاره ده ځکه بیا د ده تګ د هغه عابدانو د تګ نه زیات نقصان دي ځکه چې ده به خلکو ته خیر خو ده به خلکو ته حلال او حرام خو نو د علماو مرګ دا داسې نه لکه څنګه چې د عامو خلکو مرګ دی